السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ملګری مو دی نور ډېر ښه سړی دی، خو لیکن جومات نه کوي، نه یې دلې په خارج کې کوي او نه چې کور ته ولاړ شي، په ملایانو پسې مې عقیده نه برابرېږي. محترمه دغه څوک نه د هلاکت او کندې ته ورشو شوی دی، له بده مرغه په دې ټولو دنیا په سعودي او په افغانستان پر علماو د ده عقیده نه برابرېږي. د ده څه ډول عقیده ده، خلقی دی، کمونیسټی دی، مسلمان دی، کافر دی، څه بلا دی، علما ته عقیده ولې نه برابرېږي. محترمه جومات بې عذره پرېښول دا ګناه کبیره ده، غاړې یې بندې دي هغه څوک چې جومات نه کوي د هغه شاهدي نه قبلېږي. رد المحتار جلد اول صفحه 554 باب الامامتي، او دغه رنګه بحر رایق جلد اول صفحه 345 باب الامامتي ته مفصل وضاحت ورکړی دی. نو که سړي جومات نه کوه، لکه دا دی چې نه کوي، دا استخفافانو یا د سستۍ په وجه باندې دا فاسق دی. نو محترمه لمونځ کوه، دا د ډېره بده عقیده ده چې علماو ته دې عقیده نه برابرېږي. عالم که هر ډول یې، که هر څونه باید خو تر ځان یې ښه بوله. زه یعنې ګوره عالم یم، خلک شیخ راته وایي، مفتي راته وایي، خو زه د عوام تر ځان ښه بولم. د عوامو ته مې عقیده دومره برابره ده چې هم کشکې زه امي وایي، دونه مې ښه عقیده د عوامو ته. نو ظالمه ستا علماو ته عقیده نشته، هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي العلماء ورثة الانبیاء، زما ورثه دي، هغو ته ستا عقیده نه سمیږي. وبېرېږه، د الله څخه وبېرېږه. دغه ظاهري امام به دې بیا په کفر بدلېږي که پر دغه عقیده وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.